طلاق ثلاثه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې خلق چې وایي چې درې طلاق یو مال د یو حدیث مرفوعه صحیحه څوک ثابت کی چې د ابوبکر په زمانه کې یو صحابي درې طلاق غورځولي ابوبکر صدیق ته راغلی چې ما درې غورځولي او هغه ورته ویل چې دا یو دی مال دې اوښی د دې خلقو د وړاندې سر به ځان نه قلم کم خپل مرګ به ور وبخم د هغه په لاس به بیعت وکم. دویم د نبی علیہ السلام په زمانه کې یو کس راغی رکانه وی ما ښځې له طلاق ورکړی نبی علیہ السلام ورته وی څو دې ورکړي وی ما ویلي درې ځلې خو طلاق مې یو غرض نبی علیہ السلام ورته قسم ورکړی چې ستا دې د خدای په ذات قسم وي چې یو دې ورکړی وی آو هغه ویل ښه دا یو شو. کله چې د عمر فاروق دور راغی دا مسله خلقو کې عام شوله ښځه به راغله عمر فاروق ته به دروازه وواله یا امیر المؤمنین مال بیگا خاون طلاق راکو درې ځلې راته وویل ته په ما باندې طلاق ای ته په ما باندې طلاق ای بیا راته وویل ته په ما طلاق ای. عمر رضی الله عنه چې دا خبرې ورته راغلې خلق صحابه یې راجمع کړل دو کاله بعد صحابه راجمع کړل اعلان یې ولګولو نن نه بعد به درې طلاق درې وي درې طلاق به څو وي والله بالله ثم الله. عمر په منبر باندې په جړا شو ویل یا الله زمونږ د پیغمبر د دین نه فتنه جوړه شي طلاق پورې به خلک خنداګانې کوي اعلان یې ولګولو نن نه بعد چې چا ښځله په یو میدان باندې درې طلاق ورکړل دا به څو وي دا به درې وي. نو په دې اتفاق د عمر سره عثمان رضی الله عنه شاته نه ځي چې نه زه دا نه منم عثمان وی صحیح ده حضرت زید وی صحیح ده علی وی صحیح ده صحابه عبدالله ابن عمر وی صحیح ده ټول صحابه وی چې صحیح ده. بیا د عثمان دور راغی هغه وی درې دي صحیح ده درې به واقع کیږي. بیا د علي صاحب دور راغی درې به واقع کیږي. څوارلس کاله بعد یو څوک را پیدا شو هغه وی چې درې یو دی او وی که په یو میدان کې ښځې ته وویل چې ته طلاق ای ته طلاق ای ته طلاق ای ته طلاق ای او سل کرتی موی دا بیا هم یو دی دا بیا هم یو دی. هلکه عمر رضی الله عنه چې نه درې واقع شو وی نه عمر دا خپل سیاست والا فیصله کړې ده دا د عمر اجتهاد دی. معنا دا چې د عمر اجتهاد نه منمه د عمر اجتهاد دای مقصد دی. نو موږ او تاسې به د عمر اجتهاد منو د عمر اجتهاد به منو درې به درې ګڼو. خدای ته وګورئ یو کس ما ته ویل مولوي صاحب تاسې عجیبه غوندې خلق استئ وایي چې کله بند شي بیا موږ ته راځئ ما ولې وایي چې کله طلاق ثلاثه ستاسې مقتدیانو نه واقع شي نو بیا موږ ته راځئ خپله ویلې طلاق ثلاثه وایي بیا موږ ته راځي او بیا ورته موږ پارم ډکو چې بس زه ته ښځه دې دا یاد ساتئ والله بالله ثم الله د عمر د زمانې نه بعد درې طلاق درې دي چې کومې ښځې له خاوند ورکړل دا خو به یې ورته غیر مقلد تړي خو چې دا یې ورته شاه ولی الله رحمت الله علیه غوندې سړی وتړي دا یې د امام ابو حنیفه غوندې سړی وتړي یاد ساتئ دا به درې طلاق درې وي او دا ښځه او خاوند به سره خپلو کې یو نه وي حتی تنکح زوجا غیره تر څو چې بل چا سره نکاح نه شوي. نو تاسې ته سوال کو دوی ته مه ورځئ تاسې ګوره ځان شیعګان مه جوړوئ. یو سړی ورغلی و شیعه مولا ته ویلې روجې راته معاف کا ویلې لس به درته معاف کم ویل دا 1000 روپۍ والا ویل زه 10 نور یم در معافي ویل دا 1000 نور یم والا ویل زه 30 مې در معاف کړلې ګرځه او بیا چې کله رجوع تکلیف ځان را رسوه نو دا خو ستاسې ګناه ده. نو ما هغه ته په جواب کې ویل مال الحمدلله موږ ښځې مطلقې نه ساتو زموږ بچي حلالین دي او موږ ویو چې چا ښځه طلاقه کړه او بیا هغه د بل د خاوند نه بغیر هغه سره نکاح تړي دا حرامه ده او دا په زنا کې واقع دی. دا اتفاقی مسله د چا ده په دې د امت اجماع ده. امت چاته وایي څلور ائمه ته چې دا څلور امامان په یو مسله باندې متفق شي دې ته اجماع د امت وایي. دا د صحابه د ټولو مشترک را روانه اجماع ده او په دې د امت اجماع را روانه ده. شلکات دي طلاق درې دي یاد ساتئ او چې څوک وایي نه دا یو دی ورته وایي کښېنه دې ځای کې ما سره ملا صاحب و درې کاڼي ورته ورکړه وی وغورځوه درې طلاقه زما دپاره چې زه خوشحاله شم ما خپلې ښځې له طلاق ورکړي درې ته درې وغورځوه زما کور به جوړ شي ما له به پته ولګېږي چې دې م ګوره درې وغورځولې او خپل ښځې له هماغسې ورځي او خپله ښځې ګڼي.
او داسې شوي یو مولا ته یو کس ناستو ویل ورته ویل د شلې چې وروره زما دې زوم زما لور ته طلاق راکړی ویل چې څوی ورکړي ویل چې درې ویل چې څنګه ویل د خپلې ښځې ویل چې یو دوه درې ته په ما باندې د درې طلاقو باندې طلاق یې هغه چې نه نه چې دا خو یو دی او دا فتوا منګه ورکړې ده هغه او ته دا شلې زه خو امي سړی یم تبلیغي جماعت سره مې تعلق دی تاسې هم دوه کورونه جوړوئ چې دوه کورونه جوړوئ تاسې کې د ملا صاحب راپاڅېږي او او دې ووایي چې دا ځکه زما کور به جوړ شي یقین به مې راشي هغه دې ووایي چې زما ښځه په 3 کاڼو په ما باندې طلاقه ده بس ټیک ده زه به ویم چې واقعي دې ملا هم طلاقه کړه هغه یو طلاق وګرځولو نو زما زوی سره به 2 طلاقه پاتې شي خبره ختمه شوله وایي یو بل ته داسې وکتل چې دا څه وایي نه تاسې باندې ګوره هغوی مقصد دا دی چې دا نسل بدل شي نسل بچے بدی بے حرامی نو یاد ساتي 3 طلاق 3 دی یو نه دی شل لکات تراوی شل دی عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ د ټول امت صحابه ور باندې اجماع ده زمونږ استاد به ور باندې اتفاق وي او طلاق مسله کې دوی ته مو ورځي بس د دینه بعد بس استاد خزي الله جون ختم کړي الله به نه لیکلې ټیک ده مونږ وو چې که حلاله باندې تاسو رد کوئ واقعي خبر ده حلاله کول په دې نیت باندې ګناه کبیره ده دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی مسله ده ومونږ یو کې سړی په نکاح باندې ښځه واغسته او هغه ورته طلاق ورکو او بیا هغې سړي دا ښځه طلاقه کړله او بیا دا ښځه عدت تیر کړي او د هغې نه بعد خاوند اول سره نکاح کول غواړي نو بیا څه حرج نشته ځکه دې کې تبدیلی راغله نو زمون خو ویو چې دې نه بعد به بچې حلالي وي دنیا کې به ورپورې 2 کسان خاندي خو آخرت کې بس کوي د پیغمبر د امت نه به بچي بهر شي ځکه حرامین به حرامین خو د نبی علیه السلام امتین نه نو عزیزانو سوال درته کوم په دې طلاق کې ډېر احتیاط کوئ درامت یې نه جوړه ده څه چا به داسې ویلي دا دنیا ده موبایل زمانه ده څه بدبخته خلق دي اچا خبره ویلې اوخ نه چا تپوس کړی چې دا غړی دی کږه د هغې ویلې بیړه دې غر کشه ما کې نور کوم ځای روغ دی چې غړی مې کږه ده نو صاحب دوی ټول کاږه واږه دي د دوی به طلاق سوي دا چې دا په موبایلونو باندې راځي او صاحب زمونږ بعضې خلق بار ملکونو کې ټیکهداران ناست دي صاحب هغوی دا فتوی ورکوي غلطې بدبخته انسانه خدای نه ویریږه د الله نه ویریږه د قیامت د ورځې نه ویریږه که ځان ته سني او مسلمان وې نو دا کار د عمر خلاف دی دا کار د عثمان خلاف دی دا کار د علي خلاف دی نو چې کله د صحابو خلاف ورزي کې ته بدعتیانو کې راځي الله دې موږ د بدعتیانو نه وساتي الله جل جلاله دې زموږ استادو د ټولو ښایسته عقیده نصیب کړي بیا هم درته زه قسم خورم چې په دې ګوره د امت اتفاق دی چې 3 طلاق 3 دي خو دا 3 واړه طلاق په یو ځای ورکول دا خلاف سنت عمل دی خو طلاق دی مثال دا دی ټوپک دې کارتوس ورکړل او تا 3 کارتوسه په ټوپک کې پراته دي تا سره اختیار دی ته چې په ارزه ولې نو تا مخامخ داسې ونیول نښه دې پیشتل او د نښې په ځای باندې دي زیرو حیوان وویشتلو نو دا تا ته نه دي پکار ځکه نښه به دي داسې یو څیز ویشته وه چې په هغې کې روح نه دی تا سره اختیار اوس دا نښه ستا ایشتل صحیح دي اوسۍ را روانه ده هغه اوسۍ ته ولې که د ښکار په نیت یې ولې خو صحیح ده او که په دې نیت یې ولې چې دا زه خپل نښه جوړوم نو دا خلاف سنت عمل دی ځکه د زیروح به داسې مرګ نه کې چې ته نښه ګرځې صحیح شوه نو طلاق ثلاثه که ته په دې نیت باندې ورکې چې زه دا بدعت عمل کوم او ښځه د ځان نه جدا کوم نو ښځه دې جدا ده او دا عمل ځکه خدای ته په ټولو ناخوښو څیزونو کې طلاق ناخوښه دی دا که 3 په یو ځای ورکې او که بیل بیلې ورکې الله دې موږ د دې مسایلو نه وساتي او چا چې دا کار کړی الله دې هغوی ته هدایت نصیب کړي چې هغوی دا فتوی ورکوي چې دا 3 یو دی بلکل 3 یو نه دي 3 په 3 دي رب العالمین زموږ د ټولو الله ګناهونه معاف کړي الله ستا رضا او ستا لقا مو نصیب کړي رب العالمین خدایا موږ ته خو پته نشته یا الله د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د هغې په سنتو باندې تلل را نصیب کا خدای د بدعاتو شرکیاتو رسوماتو نه مو وساتې یرنو دعا وکړي اخلاص سره قسم په خدای داسې ایمان موږ نه یریږو چې خدای څه وکړو ایمان باندې اوس یریږو فتنو دور دی نبی علیہ السلام امان غوښتو خدای د الکانو د فتو او د مشرین امان راکې الکانو ته دا شی پاتې شو یا الله زمونږ د ټولو د ایمان حفاظت وکړي خدایا مونږ خو ډېر فقیران یو الله مونږ خو چې دا کمې خبرې وکړې دا خو د خپلو صلحاو د خپلو علماو د کتابونو نه وکړې الله په دې نیت مو نه دي کړي چې زمونږ د چا سره ذاتیات دي نه را سره پوله شریکه ده نه را سره پټی شریک دی خو د خدای په ذات مې د قسم وي چې دا کمې خبرې مو کړې دا مو د زړه نه وکړې ما به نه مجبوروي یو عالم خوب لیدلی
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خوب کې راته وویل چې دا 3 طلاق زما په زمانہ کې مدریو او عالم وجړل. یا عزیزانو حضور فرمایي چې خوب کې ولیدلم په حق یې لیدلم. یا تاسو زمونږ د تربوران نه زمونږ سره پټه نه دی شریک، تاسو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. تا مخې ته بخاري خودلې ما می خودلې. خدای ته وګوره، قیامت ورځ ته وګوره. مولانا صاحب شیخ صاحب ځان له چې هر نوم دی رورا راشه زه دې رور ګڼم. روافض مه خوشاله وا، یهودیان مه خوشاله وا، امت کې ډلې مه جوړوه چې کومه زمانه کې فیصله عمر کړې ده موته به منو په سترګو باندې، موته به په سر چشمو منو. عمر وای 3 دي 3 ته پکې ولې وای چې دا د عمر اجتهاد دی. زه خو اجتهاد منم، دغه فتوا منم او استاد ځکه نه منم چې ته د خیر القرون زمانې نه دی خوا جوړې او هغه د خیر القرون زمانہ کې پیغمبر می فرمای زمانہ بعد به نبی نه وای کبه عمر به وای. صحیح شو نو د عمر اجتهاد مونږ ته قبول نه که قبول نه دا جواب راکې ټول لاسونه برکې د زړه لاسونه برکې. یا الله منګ له د عمر اجتهاد قبول دے خدایا، منګ له د علی اجتهاد قبول دے الله، منګ ته د عثماني ذنورین اجتهاد قبول دے الله. خدایا ته گواه اوسه الله، منګه د صحابه په منځ کې فرق نه کو خدایا، ټول زمونږ د سر ګلونه دي. الله ته زمونږ د ټول نه مونږ نه خوشاله کی، الله زمونږ نه ټول صحابه خوشاله کی. الله کریم خدایا منګ نه په دې منبر باندې ما ناچیز نه د چا زړه بد شوی، الله زړه خوشاله کی. مسافر ملګری دا فتوا بار غواړي بیګا ماته به ډیر موبایل نشي، ما اکثر موبایل بند کو ویره مولوی صاحب دا 3 طلاق څنګه دي. غني زما خپل ضمیر داده چې مسله امت کې په اتفاق را روانه ده، اختلاف نه دی پکار. نو رب العالمین زمونږ د ټولو پریشانې ختم کی، امت کې الله اتفاق او اتحاد راولي. خدای زمونږ د ټول الله د نبی علیہ السلام څومره امتیان چې دي او په دې کې څوک ډله بازی نه جوړي، الله ته ورته هدایت نصیب کی. قابل د هدایت نه خدای امت ته دا غیډل نه نجات ور نصیب کی. یا الله زدانه خدایا په منبر ناسم دا د نبی منبر دے خدایا که زستا د نبی ترجمانی صحیح نکوم، ستا د صحابو صحیح ترجمانی نکوم. یا الله ما دی منبر ته مراخې جو الله، الله ما مراخې جو الله، الله ما مراخې جو الله. خدایا زه هیڅ نه یم. یا الله که زما د خلینا د صحابه مبارکي بې ادب خبرې وځي، یا الله ما مراخې جو منبر ته طاقت مراکو الله. او یا الله که زما ایمان داوي چې په دې منبر د حق आवाज ولګيږي، دنیا له د حق आवाज ورسېږي، نه چانه د پیسو ته مکم، نه چانه د مال ته مکم، نه چانه د چاندي ته مکم. رب می رب دې ما بم ساتي، زما مدرسه بم ساتي، زما طالب بم ساتي، زما مکان بم جوړي، زما د ډاکټر علاج معالجه بم هغه برابرې. زما رب دې ته زما رب الله، ته زما خالق الله، د مخلوق د محتاجونو موسات الله. یا الله دا مدرسه آباد کی، پاتې کارونه الله سر ته ورسه. څومره مرګونو موږ سره تعاون کړي الله، کده زکات په شکلی الله، کده صدقې په شکلی. یا الله هغه ټول ته ګناهونه معاف کی او ټول د عمر رضی الله عنه صحیح عاشقان، د اهل بیت عاشقان، د امیر معاویه عاشقان وګرځي. الله کریم د محبوب عاشقان وګرځي. زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی، د علماء منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله زمونږ د میننا اختلافات ختم کی، یو بل ته نږدې کی. یا الله زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله. یو دعا بل درنه غواړم مرونو، زمونږ دی مدرسې ته ډېر مرګري په ډېر لوی امید راغلی او د دعا په نیت راغلی. بټ آباد نه اټک نه د نورو خواوشا لرې ځایونو نه او بار ملکونو نه موبایلونه کېږي. الله څومره بیمارانو دپاره دعا مرګرو غوښتي، الله د ټولو بیمارانو سره زمونږه صحت کامله عاجله نصیبه وګرځي. الله د چا کورونو کې پریشانۍ دي پریشانۍ ختمې کا او دعا وکړي الله زما دا قوم چې زمونږ د مدرسې سره انتهایی تکلیف کې دی ورونو، دوی ته الله رب العالمین د دوالو جهان نه عوض او بدلی ور نصیب کی. زمونږ د مدرسې د وجه نه دی خوا زمونږ د ګاونډیانو پټي هغه عمداسې بغیر فصل پاتې دي او هغوی خواران چې دی فصلونو ته ګوري، د خپلو پټو ته ګوري، زړه به دردیږي. خو یا الله د دې دانو په عوض کې ورته الله ته د خپلو خزانو نه ډېر دولت ور نصیب کی.
او یا الله څوک زمونږ سره تکلیف برداشت کوي مونږ سره الله مونږ نه خفه کوي ځان خفه کوي خو مونږ نه خفه کوي یا الله ته خفه مه کړي الله خدایا مونږ سره مرګورو ته د قوم ته د دوی زنانو ته ډېر تکلیف دی ځکه تعمیر وخت دی زنانه پرده کوي تکلیف کوي نو الله د ټول زمونږ د دې مقتدیانو زمونږ د بیبیانو سره د حیا او د خوشحالۍ زندگی نصیبه وګرځي الله زمونږ او د دوی بچي نیکان صالحان کې څومره میلمانه الله د اټک ناراضي زابل شپه دواله تلم اټک ته یو ځای ته بیا د دې حاجي صاحب د کور ته تو شم د دوی حجرې ته لاړم نو ما ویل یا الله ای ځنګلي والاو دوی د اټک نه 3 غنټې وړاندې مزلونه کوي د 2,000 روپو پټرول سیزي هغوی دلته راځي ستاسې ځنګلي ته راځي نو دا ځنګلې 40 کاله وړاندې م ځنګلی و بیرې وې پکې او په دې کې کیکرانو خلقو پکې زمینداري نه کوله نن تاسې لا د کویت نه د دنیا ملکونو نه رابطه کېږي ځنګلی کوم ځای کې دی پرون د کراچۍ نه موبایل شوی و 2 ملګري را سره ناست وو وایي دا څوک دي مال د کراچۍ نه موبایل دی وایي مولوي صاحب ستاسې مدرسه کوهاټ کې دا مالله ځنګلي نهر باندې د کوهاټ روډ وایي مولوي صاحب ډېر لوی ارمان مو دی چې ستا وګورو مدرسه دې وګورو نورونو نه لیدلي او نه کتلي بیان اوري محبت جوړ دی مدینې منورې نه نن 11 بجې رابطه وشوه یو ملګری د محبوب روضې سره ولاړو وایي څه دعا درته وغواړم مال په نبي علیه السلام زما او زما د جمعې د مقتدیانو سلام ووایه تاسو ټولو سلام دی که نه دی وای هغه به انشاءالله د مانځه نه بعد سلام کوي تاسو ټولو د خوانه سلام دی نو هغوی ته مال زما مقتدیانو د جمعې والاو ته د نبي علیه السلام روضې ته او د شیخینو مبارکو قبرونو ته سلام عرض کا نو تاسو خوش قسمت یې تاسو له پرون په خیبر کې چې علي رضی الله عنه فتح کړی هلته یو کس احرام تړلی او را روان و مدینې منورې ته تلو مکې مکرمې ته عمرې ته هغې ځای نه موبایل کړی نو وروڼو تاسو سره خلق مینه کوي محبت ساتي نو دعا وکړي الله چې څوک موږ فقیرانو سره مینه کوي جامعي سره مینه کوي الله زموږ طالبانو سره مینه کوي چې د هر ځای وي هر ځای کې وي الله دواړه جهان یې ښایسته کړي د دوی او زموږ د ټولو پریشانۍ ختمې کړي او مدرسه الله کامیابه کړي الله زموږ د ټولو الله څومره چې ولاړ یو دلته یا دلته دعاګانې غواړو یا ختم خواجاګان کې غواړو الله د ټولو دعاګانې قبول او منظور کړي اخر وخت زموږ د ټولو الله دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله